بخونکي مهربان خدمتنامه خبرلیدونکو سلام. نن چهارشنبه د نیټې د 20مه د دسامبر 14مه نیټه ده. په موقع د دې مهال خبرونو ته خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د احمدشي ادعاو ته د بشر د حقونو او جنرال دوستم جلا غبرگونیه. ایده‌هایی که صورت گرفته و تکان دهنده است، ایده‌های ناامید کننده هم است. همچنین جنایت را انسان باشه، کسی که وجدان داشته باشه، کسی که در دسترخوان پدر کلان شده باشه، چه کار باید موسفید بکنه. د سولې پر پروسه کې له حکومته د طالبانو مشخصې غوښتنې. د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي. له طالبانو سره تعاملات او بحثونه شوي. او د سوریې په حلقات کې د جګړو پای ته رسېدل. دا هم بشپړ خبرونه. زه فوزیه وحدت سیغاني یم. که پر جنرال دوستم باندې د احمد ایشچي لخوا لګېدلي تورونه ثابت شي، هغه به د ولسمشرۍ له لومړي مرستیال پوست صلاحیت شي. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښکاره کولو په شرط ویلي په دې تړاو ولسمشرۍ ماڼۍ کې څو غونډې هم شوي دي او ټول د دغې قضیې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه لري. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د احمد ایچي ادعاوې ټکان ورکوونکي او ناهیلي کوونکي ګڼي، خو د افغانستان د جنبش ملي اسلامي افغانستان ګوند ویاند دغه ادعا بنسټه او د ښاغلي دوستم پر وړاندې توطئه بولي. همونطور لواتت میکنی یوه باوري حکومتي سرچینه آریانا نیوز ته وایي چې که جنرال دوستم د احمد ایشچي جنسي ځورونه کړې وي او د ښاغلي ایشچي دغه ادعا ثابته شي، د ولسمشرۍ لومړی مرستیال به له خپل پوست سلبې صلاحیت شي. یوه بله حکومتي سرچینه هم دغه خبر تاییدوي او وایي چې په دې تړاو یو کمیسیون جوړ شوی او جوزجان ته لېږل شوی چې دا مسئله په هر اړخیز ډول وڅېړي. ایده‌هایی که صورت گرفته و تکان دهنده است، ایده‌های ناامید کننده هم است و در این حال نگرانی‌های جدی را هم در رابطه با اجراءات دولت نشان میده. ما امیدوار هستیم که همون دولت دیروز با نشر اعلامیه قول رسیدگی جدی را دادن، اقدامات به صورت جدیش مورد پیگیری و بررسی قرار بگیره و نتایجش به صورت عملی مردم افغانستان ببینن اینکه حاکمیت قانون در افغانستان بر همه مردم قابل تطبیق است. د احمد ایشچي د زوی ستونی ډک کېږي او سترګې له اوښکو ډنډ دي. هغه وایي چې له پلار سره د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا شوي یو غیر انساني عمل دی. دی وایي چې پلار یې تر اختطاف وروسته ډبول شوی دی او وروسته یې کالي ویستل شوي او دوستم داسې ښودلی چې پرې تېری کوي او ترې فلم اخیستل شوی دی. د ایشچي کورنۍ د دغې قضیې د تعقیب غوښتنه لري. تو اگر این را میکشتی هم گپ جدا بود، اما یک کسی که 65 سال عمر داشته باشه، ریش سفید باشه و او هم در هیچ گونه در یک تنظیم وابسته نباشه و او هم در سیاست دست کشیده باشه، همچنین جنایت را انسان باشه، کسی که وجدان داشته باشه، کسی که در دسترخوان پدر کلان شده باشه، چه کار باید موسفید بکنه. خواستم از دولت و از ملل متحد، از همه جامعه که در افغانستان فعالیت دارن، واقعا هرچی عاجل ما را همکاری بکنن و این آدم باید به هرچی عاجل هر شیوهی که باشه ایره با پنجه قانون باید تسلیم بده. نړیوالو بنسټونو له دې جملې اروپایي ټولنې د امریکا سفارت، بریتانیا او یوناما پر دې مسئلې اندېښنې ښکاره کړي دي او د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه لري. ولسي جرګه هم په خپلې عمومي غونډه کې د دغه ډول پېښو د بدلېدو غوښتنه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې دغه پېښه په دقیق ډول وڅېړي. عمق فاجعه بسیار بالاست. اینا برای هر دو موضوع، هم برای مدعی هم برای مدعی، بهتر است که از طریق ارگان‌های عدلی و قضایی قضیه به شکل بی‌طرفانه بررسی شود. اونجا طب عدلی است، ما در ارگان‌های عدلی و قضایی تمام وسایل تثبیت جرم ما داریم. ادعایی که شده حیثیت افغانستان از زیر پا میبرد، اگر احیانا به این رسیدگی نشود و معاون سید ریاست جمهوری واقع حیثیت نشود و صورت دروغ باشد، در صورت راست بودن اگر حکومت به این قضیه رسیدگی نکنه، عاجل میزان مشروعیتش پایین میآید. د جنبش ملي اسلامي افغانستان ګوندویان دغه ادعا ردوي او دا د دوستم په وړاندې توطیه بولي. عمق موضوع عمق مشکلات جدی‌تر از این موضوع است. خود آقای ایشچی از سالهای طولانی همونطوری که شاید صحبتاش که مشکل داره با محاسب، ولی کوشش میکنه که
با همکاری و رقابت‌جویی با سایر دشمنان پیدا و افغان یک سلام را درست بکنه. اینا مشکل امنیتی را منطقه داره. بچه‌شان رو سوال بود در همکاری با طالبان خودشان و بچه‌شان نزد ریاست امنیت ملی یک ذره در بند بودند. 200-300 رئیس بزرگوار ولایت جوزجان به شمول وکلای منتخب رئیس شورای ولایت جوزجان پادرمیانی کردن، آزاد کردن. ښاغلي ایشچي د جنبش ملي اسلامي افغانستان د مرستیال او د جوزجان د والي په توګه دندې ترسره کړي او د هغه خپلوانو ویلي چې نوموړی د جنرال دوستم سیاسي سیال دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په وروستیو کې له طالبانو سره خبرې شوي او طالبانو حکومت ته مشخصې غوښتنې وړاندې کړي دي چې غوښتنې تر څېړنې لاندې دي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې د افغانستان د حکومت د سولې دروازې پرانیستې دي او مخالفان باید له دې فرصت استفاده وکړي. د کابل اسلام آباد په اړیکو کې تر ترنګلتیا وروسته د سولې خبرې اترې هم غلې شوې. خو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په یوې غونډه کې د طالبانو سره د سولې په پروسه کې د پرمختګ خبر ورکړ. هغه وویل طالبانو له افغان حکومت مشخصې غوښتنې کړې دي. د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي. له طالبانو سره تعاملات او بحثونه شوي، مشخصې غوښتنې شوي او دولت دغه غوښتنې څېړي. اروپایي ټولنه د سولې خبرو اترو لپاره 18 میاشتنۍ هڅې ښه فرصت بولي. یوه موده کېږي چې افغانستان د سولې په هڅه کې دی. د هغو لپاره چې د سولې په لټه کې دي د سولې لپاره فرصت برابر شوی او د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لخوا هم علاقه شته. خو د سولې د تامین باید څومره ده؟ قدم گذاشتن به صلح هم به معنای باز دوباره آغاز کردن به رقابت‌های سابقه و از سر گرفتن رقابت‌های سابقه باید نباشد. بعضا پیام‌های شنیده میشه که امو هوا را میته و مردم افغانستان باز اون استقبال نمیکنه. د افغانستان د سولې په بهیر کې تازه اقدام دا دی چې افغان حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د ګلبدین حکمتیار نوم له تور نوملړ وباسي. د ولسمشر محمد اشرف غني جګپوړی سلاکار وایي چې افغان حکومت هیڅکله له پاکستان نه غواړي چې په هېواد کې سوله تامین کړي. نادر نادري ټینګار کوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ عملي اقدام نه دی کړی. په همدې حال کې په کابل کې د آلمان سفیر د سولې په بهیر کې له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې د تاوتریخوالۍ د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د سولې ژورنالیزم د دغې غونډې د ټولو برخوالو پر ژبه افغان چارواکي او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه دغلته راټول شوي چې د سولې په تامین کې د رسنیو رول وڅېړي. حکومت د رسنیو غواړي چې د جنګي پیښو او مسایلو ترڅنګ د سولې او عوامپالنې مسایل هم خپاره کړي او د سولې په بهیر کې د پاکستان پر ناغړیو کلکې نیوکې وکړي. دولت افغانستان هیچگاه از هیچ کشوری مخصوصا از پاکستان سال نمیخواد. به دلیل اینکه اقداماتی را که مردم افغانستان توقع داشتن برای تامین سال از جانب پاکستان هنوز ندیدن. آلمان چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمن دی له افغانستان سره د همکارۍ پر دوام ټینګار کړی او د سولې په بهیر کې له ښکېلو خواوو غواړي چې د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره رښتینې ګامونه واخلي. زه فکر کوم چې ټولې خواوې باید د سولې په پروسه کې مسؤلانه مرسته وکړي. یوازې شفاهي خبرې بسنه نه کوي. موږ غواړو چې د فعاله مشارکت او کړنو شاهد اوسو او موږ له دې کاره ملاتړ کوو. واضح ده چې د افغانستان ګاونډیان باید د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د سولې عالي شورا چې سولې ته رسېدل ستونزمن کار ګڼي او په دې ډول کې د رسنیو د رول پر ارزښت ټینګار کوي. وایي چې هغه کسان به افشا کوي چې د سولې په مذاکراتو کې د تېرو کلونو پر لاسته راوړنو معامله کوي. دشمنان افغانستان به اشکال گوناگون میخواهند یک اختلافات فرقه‌ای را در افغانستان ترویج بدهند. ما نمونه از این را در عراق داشتیم و سالهای سال در پاکستان تجربه کردند. یک تجربه بسیار بس تلخ و ناگوار و غیر قابل تحمل است و ما در سوریه هم میبینیم. نقش رسانه‌ها در استقرار صلح و ترویج گفتگوهای صلح و حمایت از نیروهای مسلح و دفاعی و امنیتی کشور در برداشتن گام‌های مثبت در جهت تأمین صلح بسیار مهم و ارزنده است. رسانه‌ها نباید یأس و ناامیدی را در میان مردم ترویج کنند. کلونه کېږي چې افغانستان د جګړو په اور کې سوځي او تر اوسه پورې د دغه تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره هره هڅه بې نتیجې پاتې شوې ده. خو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پاکستان همکاري اړینه ده.
د ولسي جرګې غړي وایي په ننګرهار کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو اسلامي او افغاني حقونه تر پښو لاندې کیږي او د ښځو پر وړاندې د اسلام ضد کلتوري پرېکړې کیږي. دوی وایي په حکومتي ادارو کې د فساد له امله د ښځو اړوند مسئلې طالبانو ته وړل کیږي. رحمت الله زیارمل له نورو جزئیاتو سره. دا ښځې په جلال آباد کې د خپلو حقونو او په ټاکنو کې پر خپلې ونډې د بحث لپاره راټولې شوې. همدلته د ولسي جرګې غړي سایمي وویل په ننګرهار کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو اسلامي او افغاني حقونه تر پښو لاندې کیږي او هلته چې طالبان واکمن دي د ښځو اړوند ډېرې مسلې طالبانو ته وړل کیږي. هغې وویل عدالت ته نه لاسرسی، کلتوري محدودیتونه او غربت د ښځو لویې ستونزې دي. داعش د دې ښځې بوتلې او زارو سره وساتلې، همدارنګه مثلا د خلکو د بچیو کومې په کورونو کې راویسي، دا هغه ستونزې دي چې موږ ته ډېره مهمې دي چې مثلا په ټاکنو کې څه کېږي. اوس د افغانستان خلک داسې حالت تر لاس ګرېوان دي چې ټاکنې د خلکو زیاتې ایستلي دي، هر څه د دغه ستونزو له امله د خلکو زیاته وتلي دي او خلک په خپل ژوند ماتم ناست دي. د غونډې ګډونوالې دا ناستې د ښځو د بد حالت د ښه کولو لپاره ښه ګام بولي، خو وايي ډېر کله یوازې نمایشي رنګ لري او پکې کېدونکې ژمنې نه عملي کېږي. دوی له حکومت څخه د خپلو ژمنو عملي کول غواړي. هغه ارګانونه چې د ښځو لپاره مثلا کار کوي، هغوی په شعاري سمبولیکه بڼه وایي چې موږ کار کوو د ښځو لپاره، بسونه لرو، تشکیلات لرو، خو په عملي ډګر کې نشته. داسې پروګرامونه مهیا شي او دغه خویندې بیا دعوت شي او دلته راشي، نو دوی بیا په عملي ډګر کې بیا ورته ووایي چې آیا تاسې لپاره دغسې کار شوی، پوښتنه وشي ورنه، نو بیا هغوی ورته ځواب ورکوي چې یا موږ لپاره دغسې زمینه مساعده ده نه ده. ګډونوالو د ښځو چارو له وزیر او د ملي شورا له ښځینه غړو ګڼې ګیلې درلودې او ویل دوی یوازې د خپل ژوند د ښه کولو په فکر کې دي او افغان ښځې یې هېرې کړي دي. دوی وویل په ادارو کې لا هم د کار موقع نه ورکول کېږي، خو د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه بیا دا نه مني او وایي ډېر کار شوی. دلته د ښځو چارو ریاست کې ټولې زه چې پروګرامونه، ورکشاپونه او سیمینارونه نیسم، هلته د ښځو شورا نماینده زه راغواړم. ما ته د هرې ولسوالۍ ستونزه د ما سره شریکوي، که د معرف پاکلوي، د صحت پاکلوي، د اقتصاد پاکلوي، ټول راځي. موږ هلته هغه څه چې زموږ وس اندازه ده موږ کولی شو هغې ته رسیدګي وکړو چې ما درته مخکې ویلې موږ حمایوي خدمات سرته رسوو. په حمایوي خدماتو کې په ټولو ادارات باندې فشار راوړلی شو چې هغوی سرته خوندي ستونزې، اګر چې زه په ولسوالۍ کې درېیم واحد نه لرم، که چېرته مې درېیم واحد درلودلی نو دغه پروګرام ما راساً وړه په هماغه درېیم واحد او په خپل مدیریت کې په ولسوالۍ کې ترسره کوم. میرمنې وایي تر هغې چې په ټولو ولسوالیو کې له امنیتي پلوه ټاکنو ته زمینه برابره شوې نه وي، ټاکنې دې نه کېږي ځکه مشروعیت نه لري. دوی وایي تاوتریخوالی او ناسمې کلتوري پرېکړې د ښځو لویې ستونزې دي. بهرني خبرونه هم لرو، خو تر لنډې دمې وروسته بیا هم ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین ویلي د سوریې د آلاب ښار په ختیځ کې پوځي عملیات پای ته رسېدلي. د هغه په خبره د سوریې دولتي ځواکونو د دغې سیمې پاتې برخه هم له یاغیانو نیولې. نوموړي دا هم وویل چې د بستهوالو د وتلو لپاره تړون شوی. په سیمه کې خبریالان هم وایي چې په وروستیو ساعتونو کې دلته کومه جګړه یا بمبار نه دی لیدل شوی. بلخوا پینټاګون وایي چې په سوریه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د داعش 3 مشران وژل شوي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا په وژل شوو کې هغه 2 تنه شامل دي چې په 2015 میلادي کال کې په پاریس کې د تروریستي حملو لپاره زمینه برابره کړې وه. د امریکا حکومت وایي په یمن کې د هوایي بریدونو له امله د ولسي مرګ ژوبې د اندېښنو په دلیل پر سعودي عربستان د وسلو پلورل محدودوي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي په ډېره ځیرتیا کنټرولېدونکې وسلې به نورې عربستان ته ورنه کړي. په تېر اکتوبر کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عرب ټلوالې په هوایي برید کې له 140 ډېر کسان په یمن کې ووژل شول چې د جنازې مراسمو کې ګډون کړی و. له هغې لږ وروسته د سپینې ماڼۍ د امنیت شورابیان نیډ برایس سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې له ریاض سره د واشنګټن امنیتي همکاري سپین چک نه دی. خو د ځینې وسلو د پلور پر محدودولو سربېره امریکا ویلي چې د سعودي عربستان د سرحدي امنیت په برخه کې به ریاض ته استخباراتي معلومات برابروي. په روسیه کې د اپوزیسیون پیژندل شوی مشر الکسی نوالني وایي د روسیې د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې به ځان کاندید کړي. د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې کېږي. داسې ګڼل کېږي چې د الکسی نوالني د اعلان د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره چې له اوږدې مودې راهیسې د دې هېواد د رهبري کړۍ په لاس کې لري د سیالۍ نوی میدان پرانیستی دی. په روسیه کې د اپوزیسیون د پیژندل شوي مشر پرون سهشنبه یو ویډیو خپره کړه چې په هغې کې د روسیې د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې کاندیدۍ ته تیاری اعلان کړی دی.
اقتصادي خبرونه هم لرو تر لاندې د مې وروسته وړاندې بیا فرغلاست او د هم اقتصادي خبرونه د راتلونکي کال د بودیجې سند ولسي جرګې ته لیږل شوی دی خو د نیمګړتیاو له کبله به دغه سند د ولسي جرګې لخوا رد شي د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجوي کمیسیون وایي متوازنه پراختیا په دې سند کې په پام کې نه ده نیول شوې او حتی زیاترو دولتي بنسټونو ته ډېرې پیسې ځانګړې شوې دي په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي څو پورې چې شته ننګونې د بودیجې په سند کې له منځه وړل نه شي د تصویب لپاره به د تایید رایې ورنه کړي په داسې حال کې چې د 2014 کال د بودیجې سند ولسي جرګې ته لیږل شوی خو د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون وایي ډېر موارد شته چې دغه سند د ولسي جرګې لخوا د سامانونو راوستو په موخه بیرته حکومت ته ولیږل شي هر باری که بودجه در پارلمان آمدن به خاطر که اصلاحات به وجود بیاید به خاطر که در بسیاری بخش ها توازن در نظر گرفته نشده در بسیاری موارد دیگه پولای بسیار گزاف برای خرچ و مصارف ادارات دولتی که به خرچ و مصارف بی‌مورد در نظر گرفته شده به خاطر اصلاحات از این معمولا بار اول به خاطر که اصلاحات در سند بودجه رد میشه و این یک موضوع دیگه ای که این بودجه هیچ ربطی به معاشات و امتیازات مامورین دولت نداره به خاطر از اینکه یک ماده اصول نامه است که تا زمانی که بودجه سال قبل به تصویب نمیرسه و بودجه سال 1395 قابل تطبیق است په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د راتلونکي کال د بودجې د تایید لپاره باید ولسي جرګه په بشپړ دقت او هراړخیزې څېړنې سره پرېکړه وکړي این بودجه نبود که یک انکشاف متوازن در تمام ولایات افغانستان را به وجود بیارد و اکثریت در بعض جاها در بعض مناطق امن و ناامن بودجه را گرفتن که قابل قبول هیچ چیز نیست و 1.6 میلیارد دلار بودجه سال قبل است که انتقال داده شده هغه پروژه باید پکې تکرار شوي دي افسوس دی او د شرماور دی هغه بودجه باید رد شي او د ټولو ولایتونو لپاره پکې برابره بودجه په نظر کې ونیول شي د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د نظام ټولې کړنې او د خلکو اړتیاوې له ملي بودجې سره مستقیم تړاو لري او که د راتلونکي کال د بودجې په سند کې شته نیمګړتیاوې له منځه ولاړې نه شي راتلونکي کال کې به ډېرې ستونزې راولاړې کړي دا هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ اویا فیله یوه یورو اویا افغانۍ اتیا فیله یو انګلیسي پاونډ درې اتیا افغانۍ څلوېښت فیله د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ لس فیله زر ایراني تومان شپاړس افغانۍ اتیا فیله او زر پاکستانۍ کلدارې هم شپږ سوه اوولس افغانۍ